سرچینې وایي په سرپل کې د طالبانو قومندان مهدي مجاهد ترمنځ نښته کې 22 کسان وژل شوي. سلام ستړي مشئ د ژوند میډیا درنو لیدونکو وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهم راپور ته. د طالبانو یو هزاره تباره قومندان مهدي مجاهد خپلوان ادعا کوي چې دغه قومندان د کسانو طالبانو ترمنځ جګړه کې د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ 22 کسان وژل شوي، خو طالبان تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی چې د امنیتي حساسیتونو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، وایي په دې نښتو کې د مهدي مجاهد هم 3 کسان وژل شوي دي. مهدي مجاهد د طالبانو یو هزاره تباره قومندان دی. د خپلوانو په خبره نوموړی 14 کاله مخکې د طالبانو سره یو ځای شوی و، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نوموړی د طالبانو په حکومت کې د هزارګانو د زیاتې ونډې غوښتونکی شوی دی. د هغه غوښتنه چې نه ده منل شوې د ښاغلي مجاهد د کسانو او طالبانو ترمنځ د شدیدو نښتو لامل ګرځېدلې ده. د مهدي مجاهد یو نږدې خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه وغوښتل چې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبان له تېرې یوې اونۍ راهیسې له یوه لوري له مهدي مجاهد سره د مذاکرې لپاره پلاوی ورستوي او بل لور ته د بلخاب ولسوالۍ د آبکلان د کوتل بدخانه او ترپش سیمو کې خپل ځواکونه راټول او د قم کوتل له لارې له پرون ورځ 11 بجو راهیسې د مهدي مجاهد د کسانو پر وړاندې حملې پیل کړي دي. نوموړي وویل جناب مولوي مهدي مجاهد صاحب یو څه غوښتنې درلودې چې د طالبانو په حکومت کې په متناسبه توګه هزاره وګړو ته هم ونډه ورکړل شي، مثلا یو وزارت، ریاست یا ولایت ورکړي، یعنې داسې چې تر یوه بریده هزارګان هم ځانونه د طالبانو د حکومت په چوکاټ کې وګوري. خو طالبانو دا غوښتنه منفي وګڼله او یوازې دته د ښار جوړونې او ارضي وزارت د امنیت څوکۍ ورکوله، خو دا بوست د مولوي صاحب د غوښې وړ نه و او دا د نظر اختلاف د یوې سترې لانجې لامل شو چې په نن په ټولو نړیوالو رسنیو کې خپرېږي. دا سرچینه ادعا کوي په هغه نښتو کې چې د پنجشنبې په ورځ رامنځته شوي او تر اوسه دوام لري نږدې 22 طالبان وژل شوي او 15 نورې ټپیان شوي دي. هغه ادعا چې د طالبانو له لوري تر اوسه یا رد شوې نه ده، تایید یا رد شوې نه ده. د سرچینې په خبره د دغو نښتو په لړ کې د مهدي مجاهد لور ته هم 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. یوه مېرمن چې د دې سیمې اوسېدونکې ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل ټول ډېر ویرجن شوي، له مشرانو نیولې تر کشرانو، ماشومانو، ځوانان، ښځې او نارینه ان وړه ماشومان چې وګورئ ټول همدا وایي چې طالبان راځي او زموږ کورونه رانه اخلي. له دې سره د طالبانو د ځواکونو او د دوی هزاره تباره ناراضي د قومندان مهدي مجاهد ترمنځ نښتو ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو په سیمه کې د خپلواکې سرچینې د نشتون له امله د دغو نښتو د څرنګوالی سخت دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر ولرو، خو دوی د کورنیو چارو وزارت په سرپل ولایت کې امنیه قومندانۍ ویانتویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر بیا خیر چارې.